السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو لیدونکو د نورانی قاعدې لومړي درس ته ښه راغلاست. زموږ نننی درس د مفردات د حروفو. مفردات یعنی جدا جدا ویلو ته ویل کیږي او الف نه تر یا پورې ټول 29 حروف دي. نو نننی درس کې مونږ او تاسو د حروفو شکلونه او د حروفو نمونه پیژنو. د حروفو مفردات چې دي دا څو نمونه لري. اول حروف مفردات، دوهم حروف هجا او دریم حروف عربي، څلورم حروف قرآني. د حروف مفرداتو څخه د قرآنی کلمې او د قرآن تلفظ ټول همدې حروفو څخه جوړ شوی دی. نو موږ او تاسې باید هر یو حرف له خپل مخرج څخه په صحیح ډول سره ادا کو او تلفظ کو او ګرانو ماشومانو ته په صحیح ډول سره وښایو. نو راځئ چې لومړی درس شروع کو او تاسې ورته غوږ ونیسئ او زده یې کړئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف ألف با با تا تا ثا ثا جيم جيم حا حا خا خا دال دال ذال ذال را را زا زا سين سين شين شين صاد صاد ضاد ضاد طا طا ظا ظا عين عين غين غين فا فا قاف قاف كاف كاف لام لام ميم ميم نون نون واو واو ها ها همزة همزة يا يا